وای په سارا کې یو شیخ چې ډېر شتمن و د دنیا له هر نعمته برخمن و په نامه د خان مشهور پر وطنو و دسترخوان به یې تل ډک په میلمنو و چې هر څوک به وجې کلي ته راتلله پر کاله به یې د خان شپه تېروله خان مریض سو مریضي ورباندې زور سوه اوازه د ناجوړۍ پر هر لور سوه کلیوال به یې پوښتنې ته راتلله چا به ډاډ ورکاوه چا به پر ژړله د جې خان همسایه کوڼو په غوږونو د هر چا سره به ګډو په لاسونو چې خبر په مریضي کله د خان سو زړه نازړه سو پوښتنې ته حیران سو چې پوښتنه د مریض خو ډېر ثواب دی دا چې زه په غوږو دروند یم کار خراب دی دی جواب په لوړ اواز نسي ویلی او نه زه سمه قرار سه اورېدلی دا چې هلته مې نیولې اوازه خوله وي چې د لیله یو څه زده کم ډېر به ښه وي نو یې داسې لاره جوړه کړه ځان ته چې مې کله سلام ووایه خان ته بس اول به یې د حال وکړم پوښتنه دی به وایي شکر ښه یم قدرمنه ورته وایم به چې شکر د خالق دی خدای په خپل کار ښه پوهېږي زموږ مالک دی په دوهم ځل به طبیب ورنه پوښتمه چې په کم حکیم دوا کړې محترمه دا چې خان ټوله وطن دی پیژندلی خامخا رایادوي طبیب منلی ورته وایم چې دا ښایسته حکیم دی تجربه لري پر دې کار ښه عالم دی درېیم سوال به په باره کې د خوړو وي پر هغه به هم زما فتوا در شو ولې خامخا مریض پاسته خواړه خوري نه ډېر سخت خوري نه تروه او نه ترخه خوري نور حاجت نسته د بل کم پوښتنې بس راوبوزم نور ورسه د خونې کاڼه جوړه په دماغ دا سلسله کړه نو یې نور د خان پر لوري اراده کړه کوڼ چې راغلی مریض پروت پر چارپایي دی په عذاب دی له دردونو پس ګیروي دی ویل خانه مریضي چې پر څه حال ده دا خو هر څه اراده د ذوالجلال ده خان ویله په عذاب یم له دردونو کوڼ شروع وکړه د پاک خدای په شکرونو ویل شکر دی د خدای هزار کرته چې مې ولیدلې خان پر دې حالت خان چې واورېده د دې سړي شکرونه پر بدن باندې یې بل سوله ورونه کاڼه بیا خوله ورنږدې کړه ویل خانه ته په کم طبیب دوا کړې قدردانه خان چې خپله په عذابو له دردو سه پارېدلې غوسه وله شکرو سه چې دا څنګه زما په درد خوشحاله کېږي هېڅ میراث مې هم ته نه رسېږي خان ویل اسرائیل زما طبیب دی هر ګړی راته راځي هم مې قریب دی کاڼه بیا خان ته ویله په خندا کې هېڅ مثال د دې حکیم نسته دنیا کې ستا لپاره خانه دا طبیب کافي دی سرغنه د طبیبانو دی نامي دی چې د دې حکیم دوا د چا خوړلې مریضي بیا په ژوند نه دی لیدلی د خان وار په وار نه پس ورته تنګېږي د کاڼه یوه تر بله به ترېږي بیا کاڼه پوښتنه وکړه له خانه څه چې خورې په مریضي کې مهربانه خان په تونده لهجه وویل کاڼه ته زهر ښه لګېږي زما ولړمانه ته دغه زهر مې خوراک دی چې تیار یم نور نو ستا له مجلس څخه بېزار یم ویل ډېر ښه خان دا څومره ښه خواړه دي تر هر رنګه خوړو دا و تا ته ښه دي ویل خانه چې هر څومره وږی کېږې د هغه خوره توکل پر خدای دستي جوړېږي له دروا او کلکو شیانو ځان وګوره دا چې کم خواړه ته خورې مې پرېږده وروره د خان نور حوصله سوه ورته خلاصه پر کاڼه یې کړې وارې خوله راخلاصه ویل وزې به چابک زما تر خونه ته زما پر درد و غم کاږې شکرونه چې په کلي کې تا رنګه احمقان وي ترې بېزاره به همیش همسایهګان وي کوڼ یوازې بس د خان و خولې ته ګوري ښه پوهېږي چې خان ګډ دی خولې شوري ویل خانه نورو ماته اجازه ده له یو چا سره مې کړې څه وعده ده په احوال یې ډېر خوشحال سوم محترمه خو د هغه دوا پرې نه ږدې نور نو ځمه دا چې اوري او کاڼه وي پر حق باندې ها وتلي له ایمانه وي د باندې